لاس ویګاس په دنیا کې د جوارګرۍ په مرکز باندې یادېږي. دې ښار ته هر کال له 50 میلیونو څخه زیات وګړي سفر کوي. په دې کې زیاتره وګړي د جوارګرۍ لپاره وي. څو کاله مخکې د ټیرنس وینټاوي په نوم دې کس په همدې ښار کې څه باندې 200 میلیونه ډالر په جوارګرۍ کې وبایلل. هغه د لویو کمپنیو مالک او میلیونر و. له دې سره د عمر صدیقي په نوم یو کس په 2008 کال کې په همدې ښار کې 1.8 میلیونه ډالر وبایلل. دا رقم سلګونه مثالونه نور هم شته چې په همدې ښار کې مشهورو څیرو میلیونونه ډالر بایللي دي. خو ما سره پوښتنه دا وه چې څنګه یو څوک دومره مجبورېدی شي چې خپل مال او شتمني په داسې یو بازار کې خرابه کړي چې ښه پوهېږي چې ګټه پکې نشته دی. په همدې خاطر دغه تاریخي ښار ته ورغلم او کوشش مې وکړ چې هغه دلایل پیدا کړم چې له امله یې خلک دې ښار ته راکش کېږي او په لوی لاس خپله سرمایه اور ته اچوي. دا د لاس ویګاس ښار دی او دې ته د رڼاګانو ښار ویل کېږي. د رڼاګانو د دې ښار په یو کونج کې سلګونه داسې بې کوره خلک او نشیان هم ولیدل چې یوازې مرګ ته ورځې شپې تېروي. ما چې د دغو خلکو په اړه یو څه معلومات وکړل راته معلومه شو چې دا ټول خلک یو وخت د ښه ژوند خاوندان وو. په دې کې ډېرې میلیونران هم وو. خو دې ښار ته په راتګ سره یې په جوارګرۍ خپلې پیسې او ټوله شتمني بایللې او اوس دلته په کوڅو کې پراته دي. پوښتنه دا ده چې دا جوارګري په څه شي او څه ډول کیږي. اصلا تاسو به د کیتو، لاډو او د سنوکر ګیمونو په اړه اورېدلي. که ټول نه وي په دې کې خو به مو حتما یو لیدلی. زموږ په وطنونو کې د جوارګرۍ لپاره همدا شیان استعمالیږي، خو له دې سره سره زموږ خلک په نورو لوبو هم جوارګري کوي. مثلا په ځینو ځایونو کې خلک سپیان جنګوي، ځینو ځایونو کې مړزان او چرګان هم جنګوي او د جوارګرۍ له همدې لارې ډېر خلک یا پیسې بایلي یا خپل جایدادونه او یا بالاخره خپله ټوله شتمني وبایلي. خو دلته په دې عصري دنیا کې جوارګري اوس تر دې شیانو محدوده نه ده پاتې. دلته په ډیره لویه کچه او په ډیجیټلي بڼه د قمار وهلو سهولتونه برابر شوي. چې په کوم ځای کې ولاړم دا یو عادي هوټل دی او زما شاته ساحه چې تاسو ته ښکاري دا په یو هوټل کې د جوارګرو لپاره ایښودل شوي ماشینونه دي او یوازې په دې هوټل کې له 100 زیات ماشینونه ایښودل شوي دي او هر ماشین ته هره شیبه یو کس کیني او د جوارګرۍ هغه خپله پروسه مخته وړي. خو دلته د جوارګرۍ لپاره یو رقم ماشینونه نه دي لګېدلي. دلته لسګونه ډوله ماشینونه او آلې ایښودل شوي څو خلک د خپلې طبع مطابق جوارګري وکړی شي. دې ته د سلاټ ماشین وایي. دا د یو هغو ماشینونو څخه دی چې دلته پې خلک د جوارګرۍ هغه پروسه مخته وړي. د جوارګرۍ دغه ګیمونه چې چیرته کیږي هغې ته کسینو وایي او دلته عموما د جوارګرۍ لپاره د ګیمبلینګ نوم کاریږي. ما دلته بېلابېلې کسینوګانې ولیدې او په آخره کې مې هغه دلایل هم پیدا کړل چې له امله یې خلک دلته راکش کېږي او خپلې پیسې په لوی لاس په داو باندې لګوي. اول دلیل دا دی چې دا کسینوګانې په داسې شکل جوړې شوي چې که یو ځل ورته څوک راشي او یو ځل پکې ډېرې کمې پیسې هم مصرف کړي بل ځل به یې خامخا زړه کېږي چې بیا راشي. مثلا په دې کسینوګانو کې په هیڅ ځای کې ساعت نه دی لګول شوی او په هیڅ کسینو کې کړکۍ نشته او د دې وجه دا ده چې خلک وخت تعقیب نه کړی شي او یوازې فکر یې په همدې ګیم باندې. خلک باید په ګیم کې دومره غرق لاړ شي چې بهر د ورځې او د شپې معلومات ورته ونه شي.
په دې کسینوګانو کې کوشش کیږي چې ښه خوشبوي استعمال کړي شي. هر شیبه په کسینو کې د عطرو او سپری خوشبوي احساسېږي او دا هر کس مجبوروي چې دلته ډیر وخت تیر کړي او له ماحول نه لذت واخلي. حتی په دې کسینوګانو کې ډیر شیان مفت هم ورکول کیږي. په کسینوګانو کې بېلابېلې رڼاګانې او په ماشینونو کې د سرو زرو تصویران او یو ډول غږونه انسان له دې ماحول سره په اسانۍ سره عادت کولی شي او دا ماحول درته داسې محسوسیږي لکه د یوې خزانې په منځ کې چې ناست دی. دا ماشینونه زیاتره د هوټلونو په منځ کې ایښودل شوي دي او د هوټلونو کرایهګانې هم د همدې ماشینونو له وجې ارزانه وي، ځکه خلک راځي د شپې تېرولو لپاره او چې ماشینونه وګوري حتما پکې یو څه پیسې مصرفوي او په همدې شکل د دې ماشینونو عادت اخلي. قسم جوارګرۍ یا قمار وهل په خپله هم یو مشکل دی او پیسې پکې بربادول یو بل مشکل دی، خو په ټوله دنیا کې یو بل شی هم ذکر شوی دی چې هغه تر ټولو مهم دی او هغه د جوارګرۍ د عادت ناروغي ده. Gambling addiction is not a failure of will. It is a brain disorder. The machines are built for addiction. Hundreds of thousands of machines raking in tens of billions of dollars a year. د امریکن سایکیاټریک اسوسییشن ادارې د DSM-5 په نوم یوه اعلامیه خپره کړې ده. همدارنګه د ملګرو ملتونو د WHO ادارې هم د ICD په نوم یوه اعلامیه خپره کړې ده چې د دماغو سره تړلې ټولې ناروغۍ پکې تشریح شوي او څېړل شوي دي. په دې دواړو اعلامیو کې جوارګرۍ د شرابو له عادت سره تشبیه شوې ده، یعنی که یو ځل څوک په دې عادت باندې روږدی شو بیا ته یې خلاصون په اسانه نه کیږي. Once you become addicted, it's very, very hard to stop because you've changed your brain. Addiction is a... په همدې خاطر په ټوله دنیا کې د جوارګرۍ د عادت د له منځه وړلو لپاره تداوي هم برابره شوې ده او دوايانې هم ورته جوړې شوې دي تر څو خلک یې وخوري او یو څه تاثیر پرې وکړي. د ټرانزیشنل سایکیاټري د یوې مقالې له مخې هغه خلک چې په جوارګرۍ عادت شوي د هغوی د دماغو هغه برخې کمزوري کیږي چې انګیزه ورکوي یا انګیزه کنټرولوي، یعنی د جوارګر انسان په خپل ځان باندې کنټرول ختمیږي. په همدې خاطر ډاکټران وایي چې دا برخه د چا کمزوري شي هغه کس په اسانه تیروځي یا په اسانه ورته ګپ هم ورکول کیږي. په همدې خاطر هغه خلک چې په جوارګرۍ روږدي شي دې ته یې پام نه وي چې د خپل پلار نیکه جایدادونه کور پیسې او نور قیمتي شیان بایلي او ارزښت هم ورته نه معلومیږي. د جوارګرۍ په اړه که بېلابېل کیسونه ولوستل شي نو په اسانۍ پرې هر څوک پوهېږي چې د جوارګرۍ له امله هېڅ چاته ګټه نه ده رسېدلې. هغو کمو فیصدي خلکو چې د جوارګرۍ له لارې پیسې پیدا کړي دي که ژوند یې مطالعه شي نو انسان پرې پوهېږي چې له ژونده دا اوس وخت کې زړه تورې شوي دي او دا ځکه چې پیسې ارزښت دی او دا ارزښت هغه وخت پیدا کیږي چې ته یې په خوارۍ زحمت او مهارت ترلاسه کړې. نو همدا وجه ده چې جوارګرۍ د دنیا په ډیرو ملکونو کې غیر قانوني ده او تر ټولو مهمه ده چې زموږ په مقدس دین کې هم جوارګرۍ منع اعلان شوې ده. دا به زموږ د نن ورځې ویډیو هیله ده دا به ستاسو خوښه شوې وي. تر بلې ویډیو د الله په امان.